أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زه تاسو ته یو مجرب وظیفه د نکاح د بندش د ختمولو لپاره د زبردست رشتې کولو لپاره که د زنانه غواړي که مردانه غواړي او د هر قسم بندش لپاره د ختمېدو خاص کر د رشتې د نکاح د بندش د ختمولو لپاره یو زبردست دوی وظایف په مختصر انداز باندې د مکمل تاثیراتو سره او د مکمل پرهیز سره او د مکمل طریقې کار سره زه به ستاسو په مخ کې په مختصر الفاظو سره ذکر کوم د هغه چا دپاره د کوم چا چې د شادي ضرورت وي د نکاح ضرورت وي خو د هغه اثار د په نظر کې نه راځي د کمې زنانه د کم مردانه چې د رشتې بندش وي یا رشتې دې له نه راځي یا د هغه د وجود د کوشش یعنی باوجود د کوشش سره د واده نه کیږي نو د هغه خلکو دپاره چې دغه تکلیف یا دا مصیبت د دې په مخ کې پروت وي انشاءالله العزیز که چیرې زموږ په دغه طریقه سره او په دغه وظیفه سره او په دغه پرې سره دی ولاړ سي او عمل په وکړي انشاءالله العزیز په پوره یقین سره موږ دا ویلی سو چې د ده به انشاءالله العزیز د ده د خوښې ځای چې کوم نکاح دی غواړي که زنانه وي که مردانه ده له به په لاس ورځي د هغه یو خاص طریقه کار ده چې کله دا وظیفه یو انسان نیت وکړي د هغه آیات مبارکې وظیفه شروع کوي نو دی به دا کوي چې د اول جمعرات څخه د میاشتې ته به شمار کوي چې اول جمعرات را شروع شو د میاشتې په دې به دی وظیفه شروع کوي او وخت چې دی د ماخستن د لمانځه بعده او دریم په ډېر پاک بدن په پاکه جامه په پاک ځای سره به دی دا وظیفه شروع کړي او داسې یو کمره به وي چې په اوله ورځ د پر کوم ځای وظیفه وکړه په آخر ورځ به هم پر هغه ځای باندې ناست وظیفه کوي ځای به نه بدلوي او بله مسله دا ده چې دغه آیات په 3133 3133 دی دغه آیات وایي او د وخت پایبندي به کوي چې کوم وخت د ماخستن ټیم باندې د دا وظیفه شروع کړه په اوله ورځ په آخر ورځ چې 21مه ورځ د 21 ورځې به دا وظیفه کوي په 21مه ورځ به هم په دغه وخت باندې دی دغه وظیفه کوي په اول او په آخر کې به 11 واره درود شریف وایي ځکه دا جمعرات یا پاکوالی یا یو ځای یوه کمره یا دغه تعداد د وظایفو یا 21 ورځې یا درود شریف دا هر یو جلا یو حقیقت دی په دې باندې عمل کول او د دې تاثیرات لاسته راوړل بیا و انسان ته معلومیږي چې دا عاملانو حضراتو ته معلومیږي چې په دې کې څومره تاثیرات په دې طریقې کار کې دا یو قسم پرهیز هم دی او بل مسله دا ده چې بدبویه شان به انسان نه خوري چې د انسان د خولې څخه بدبویي ځي ځکه دا هره وظیفه خپل موکلات لري چې روحاني تاثیرات موږ تاسې ورته وایو دغه موکلات چې کوم دي دا هغه انسان له راځي چې صفایي خوشبویي زیاتې په اوداسه باندې په توجه سره په یقین سره دا د روحاني علاج یو اصول دي که چیرې دا اصول څوک تسلیموي روحاني علاج ته به رسېږي په روحاني علاج کې به شفا ته رسېږي په روحاني علاج کې به د الله محبت ته رسېږي د دې وظیفې حقیقت په پرده باندې ښکاره کېږي د دنیا علاجونه هم اصول لري یعنی د دنیا په ناجوړي چې یو سړی اخته سي ډاکټر له به ورځي نمبر به اخلي پرچي به لیکي دوا به را اخلي پرهیز به کوي د ډاکټر په اصولو به ځي بیا به د الله څخه شفا غواړي بیا الله جل شانه شفا ورکوي دا داسې یو طریقه کار دی نو دا د دنیا علاج هم اصول لري روحاني علاج هم یو اصول لري اوس بدبوداره شان چې یو سړی استعمالوي لکه نشه دې له روحاني تاثیرات نه راځي که د خولې بدبویي یا که چه سبزي استعمالوي لکه لسن و پیاز دا شان استعمالوي دې له روحاني تاثیرات نه راځي نو کوم طریقه کار چې د دې مختصره وظیفې ما ستاسو په مخ کې ذکر کړي دا هره وظیفه غواړي خو دا وظیفه یې خاص غواړي چې د نکاح د بندش د ختمولو دپاره نو 21 ورځې چې دا وظیفه په دا طریقه سره یو سړی وکړي او عمل یې دا دی به په دې باندې عمل کوي چې د ده په تصور کې به هغه ځای چې په کوم ځای کې د نکاح غواړي نو انشاءالله دته به نتیجه په لاس باندې ورځي آیات مبارکه زه ستاسو په مخ کې ذکر کوم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سورة یاسین آیات نمبر 33. دا پرهیز دویمه وظیفه مختصرا زه ستاسو په مخ کې ذکر کوم، هغه د سورة الاحزاب. سورة الاحزاب پر یو کاغذ باندې لیکل، سورة الاحزاب پر یو کاغذ باندې لیکل او بیا په یو ډبه کې بندول. کله چې دا سړی وکړي په یو ډبه کې بند کړي سورة الاحزاب او بیا په کور کې کښېږدي او بیا به د رشتو پریشاني د داسې ختمي. انشاءالله العزیز دومره رشتې به راځي، د نکاح به دومره پیغامات دله راځي چې دوی به هغه بالکل هغه ته فارغ کېدی نسي، هغه به برداشت کولی نسي. یو برکت به د دې نکاح د پیغاماتو د رشتو راځي. د هغه زنانو دپاره کوم زنانه چې د نکاح ضرورت وي د نکاح بنده شوي دا به ختمیږي. د هغه مردانو دپاره کوم څوک چې د نکاح ضرورت وي د نکاح بنده شوي انشاءالله العزیز په دغه طریقه به دا ختمیږي. او زموږ وظایف چې کوم دي چې موږ په چینل باندې ذکر کوو دا به د ټول حقیقت سره وي، د ټولو وظایف سره به وي، د ټولې طریقې عمل سره به وي. دا به داسې چې هغه اصلي طریقه د وظایفو چې د وظایف خو ټول د دنیا ذکر کوي، خو زموږ د وظیفې سره به هغه طریقه کار هم ذکر وي چې په کومه طریقه سره دا وظایف تاثیرات کوي، په کومه طریقه سره روحاني تاثیرات انسان له په لاس وړي، په کومه طریقه سره د وظیفې په وظیفه باندې مقصد پر کیږي، هغه طریقه کار به لازما ورسره لیکلی. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ چې ټول مسلمانان په دې پیدا سره مستفید شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.